وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دوی دی الله تعالی قدر ونکو څنګه چې د هغه د قدر کول حق دی. کله چې دوی وویل الله تعالی په انسان باندې هیڅ شی نه دی نازل کړي ته ورته ووایه هغه کتاب چا نازل کړی دی چې موسی علیه السلام راوړی و چې رڼا او هدایت ته د خلق د پوره چې تاسې پوڼې پوڼې کوئ چې د هغه کتاب نه ځنې ښکاره کوئ او ډېر پټوئ او تاسې ته هغه علم درکړ شو چې نه پرې تاسې پوهېدلی او نه د تاسې پلاران. ته ووایه الله تعالی دا کتاب نازل کړی دی بیا ته دوی په خپلې باطلې بحثونو کې پرېږده چې لوبې کوي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. دا قرآن کریم کتاب دی چې میج نازل کړی دی برکتی دی او د هغې کتابونې تصدیق کوونکی دی چې د دې نه مخکې دي او د دې دپاره چې ته د مکې خلک او د هغې غیر چاپېره خلک وویروې او هغه کسان چې په آخرت ایمان لري دوی په دې کتاب ایمان راوړی او په داسې حال کې چې هم دوی د خپل لمنځنې ساتنه کوي.